پیتلیم دا منم چې ملغلره اوسم نه یم. پیتلیم دا منم چې ملغلره اوسم نه یم. ارزان یم خو ستا د وس خبره اوسم نه یم. چې ستا په شونډو راشمه تانسین به رانه جوړ شي. چې ستا په شونډو راشمه تانسین به رانه جوړ شي. که ځان ګڼم چې یم خو سندره اوسم نه یم. اوس هم چې داسې تیره شي په شاره پسې ګوري. اوس هم چې داسې تیره شي په شاره پسې ګوري. زه شکر د بیلړې د په نره اوسم نه یم. بېروره یم خو خور مې کمربندم لا نه تاو کړي. بې مټو یم خو وخته بېسادره اوسم نه یم. بس ګوتې چې راکاږم ستا تصویر خاورو کې جوړ شي. بېکاره غوندې یم خو بې هنره اوسم نه یم. دوه لاس یم دوه مې خپې دي شل مې ګوتې دوه مې سترګې. دوه لاس یم دوه مې خپې دي شل مې ګوتې دوه مې سترګې. دې جنګ ته په یو سر هم بې لښکره اوسم نه یم. ښایسته شعر دی بیا وایي مندر صاحب. دوه لاس یم دوه مې خپې دي شل مې ګوتې دوه مې سترګې. دې جنګ ته په یو سر هم بې لښکره اوسم نه یم. او راځم هر مازدیګر تر نه تش لاس خدا مې واوره. راځم هر مازدیګر تر نه تش لاس خدا مې واوره. مایوسه ناامیده ستا له دره اوسم نه یم. ډېر اعلی منظر صاحب. ما ټیټ نه کړو ستا خپو ته تا مې سر په توره یوړو. ما ټیټ نه کړو ستا خپو ته تا مې سر په توره یوړو. د تن نه مې سر لاړو خو بې سره اوسم نه یم. ډېره مننه. او منظره که هر څو مې سر او زړه د یار نظر کړل. منظره که هر څو مې سر او زړه د یار نظر کړل. دې کار کې تر نه لاندې یم بره اوسم نه یم. ډېره مننه مینهوالو. السلام علیکم. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته نیغ په نیغه ما سره وحید امید هیلپ کوي راسره او لګیا یو او کوشش کوو چې تاسو مینهوالو ته موږ خپل پروګرامونه په ښه انداز کې کوشش کوو چې ښه طریقې سره. خو امید صاحب زه به یوه خبره وکړم. اکثر دا خبره خلک کوي که نه چې یاره لوکیشن پکار دی په دې باندې دا میوزیک داسې پکار دی په پروګرامونو باندې. یعنی دا یا دا تور دی یا دا سپین دی دا پروګرام داسې نو پکار دی. اواز کې فرق دی. خو زما یو خپله نظریه ده. زما نظریه دا ده چې زه وایم چې کلام د خلکو ته ورسي پیغام د خلکو ته ورسي. غټه خبره ده منظر صاحب. دا اواز نه د پیغام اهمیت پکار دی. بالکل. ته په بوټو سکې شاته ته په ونو سکې شاته او ته په اوازونو سکې او ته په تور او سپین رنګ باندې سکې ته په دې کلرونو سکې. زما مقصد دا چې زما پیغام دی خوار ولسته او د پښتون لسته ورسي. بس دغه خبره ده جی. اجازه ته جی. وای د امتحان نه او د زغم نه تیریدل دی پکې. د امتحان نه او د زغم نه تیریدل دی پکې. پښتو سلوبي نه دي سر او زړه خوړل دی پکې. منم اعزاز د وخته ستا د لاسوهار اچول. منم اعزاز د وخته ستا د لاسوهار اچول. انکار په دې کوم چې بل ته ټیټېدل دی پکې. منم اعزاز د وخته ستا د لاسوهار اچول. انکار په دې کوم چې بل ته ټیټېدل دی پکې. سور انقلاب دی دا جماعت کې په دعا نه راځي. سور انقلاب دی دا جماعت کې په دعا نه راځي. سوالونه پرېږده د لمبو په سکو تلل دی پکې. د کام بچو ته د رڼا ورکول ټوکې نه دي. د کام بچو ته د رڼا ورکول ټوکې نه دي. تش ډیوې جوړول نه دي سوځېدل دی پکې. او جنت کې درد نشته او بې له درده خوند نه کوي. جنت کې درد نشته او بې له درده خوند نه کوي. بس تشه مینه د کول دي اخیستل دي پکې. او بنګلې مې خوښې دي ډالر مې هم بد نشي. بنګلې مې خوښې دي ډالر مې هم بد نشي. خو دومره ده چې د بل خپو ته پرېوتل دي پکې. او ستا د سور جام او د شراب نشه به سوي ساقي. ستا د سور جام او د شراب نشه به سوي ساقي. او نشه پښتو کې د والله چې ګډېدل دي پکې. او ما وی جماعت خو د خدای کور دی مینه به وي. امید صاحب ما ویل جماعت خو د خدای کور دی مینه به وي. دلته خو ویره ده توبې دي او جړل دي پکې. شعر بیا وایي منظر صاحب ډېر ښایسته شعر دی. خو د خدای کور دی مینه به وي. دلته خو ویره ده توبې دي او جړل دي پکې. او ډېره مننه. زار د روجو نه چې هېڅ نه وي بس روژه به نه وي. زار د روجو نه چې هېڅ نه وي بس روژه به نه وي. اختر کې څه شی دی خو ځان بربنډول دي پکې. او منظره چا هم په دنیا کې محبت نه کړو. منظره چا هم په دنیا کې محبت نه کړو. بس سود او زیان دی اخیستل او خرڅول دي پکې. ډېره مننه جی. جنید په درګۍ کې دی په هیروشا کلي کې دی. زما مینهوال دی. جنید ته به یو کلام ډالۍ کوم. منظر صاحب که د پروګرام د غزل نه مخکې مې یوه خبره وکړه. اکثر تاسو په دې غزل کې
ملالي او د زهرا ذکر کوي. ملاله هر چاته معلومه ده، تقریبا زیاتره خلک د هغې د دغه نه باخبره دي، خو د زهرا سوا دی په تاریخ کې څه کردار دی؟ کوم کردار ملالۍ ادا کړی دی او د انګریز خلاف را پاسېدلې ده، جنګ یې کړی دی او ټوپک ته یې لاس کړی، تورې ته یې لاس کړی دی، میدان ته راغلې ده. دغه کردار زهرا هم ادا کړی، دغه کردار زهرا ادا کړی. ما ویل چې دا دنیا ته ما اکثر خلک زهرا د تاریخ نه دي خبر کنه، ما چې دیم لوګو په دې باندې رڼا واچولې شي. ان شاء الله په دې به زه تفصیلي خبره وکړم، ان شاء الله د زهرا تاریخ به متور کوم، د ملالۍ تاریخ به مر کوم. په دې به موږ خبره دا زموږ اتلان دي او دا زموږ اتلان دي، زموږ حق دی چې موږ دا عوام ته ولس ته ورسو. بالکل بالکل. غزل تاسو ویل اخیری کلام به پیش کوم. وای دی جوش ته می پیالې پسې پیاله مخې ته کی، واه دی جوش ته می پیالې پسې پیاله مخې ته کی، دا ساقي نن راته ټوله میخانه مخې ته کی دا. بس درغلم چې لږ مې دا شراب د زړه نه کوز شي، واه بس درغلم چې لږ مې دا شراب د زړه نه کوز شي، دا جام یو څه لږ ماته موسله مخې ته کی. واه دا خسته شعر دی. صحرا کې د مونځ وخت شو، ډېره مننه جي. بس درغلم چې لږ مې دا شراب د زړه نه کوز شي، دا جام یو څه لږ ماته موسله مخې ته کی. دا صحرا کې د مونځ وخت شو او کعبه رانه خطا شو. واه صحرا کې د مونځ وخت شو او کعبه رانه خطا شوه، ما ویل د هغې توره لوپټه مخې ته کی. واه انظر صاحب ډېره مننه. او رڼا د چا سیوا ده نن به دا اندازه اخلم، رڼا د چا سیوا ده نن به دا اندازه اخلم. تکینه مخ سرګن که او ډیوه مخې ته کی ده، زه ګورم چې دا محل د کوم فولاد نه جوړ، واه زه ګورم چې دا محل د کوم فولاد نه جوړ دی. زما ورته بربنډه جنازه مخې ته کی ده او که شپه نه شوه په سپین سهار نو ژبه رانه پرېږه، که شپه نه شوه شپه نه شوه په سپین سهر نو ژبه رانه پرېږه. تنور ته په دې تار توره جوړه مخې ته کی. ډېره مننه جي. او د غرونو د ساده میندو زامن یو راته وایي، د غرونو د ساده میندو زامن یو راته وایي، دا پیاز او روټۍ یو سره مېلمه مخې ته کېده. ډېره مننه جي. او دا ځان ته چې د حسن خاپیری وایي مالت کی، دا ځان ته چې د حسن خاپیری وایي مالت کی، هغې ته نن د مینې آینه مخې ته کېده. بچیا ستا تعلیم به خدای پوره کړي غم ونه کړي، بچیا ستا تعلیم به خدای پوره کړي غم ونه کړي. کالج سره سبا زما ګرده مخې ته کېده. واه منظر صاحب ډېره مننه جي. چې تا تر سره کړي وي کېدای شي ما نه هیر وي، چې تا تر سره کړي وي کېدای شي ما نه هیر وي. منظر ته خو یوه خپله وعده مخې ته کېده. ډېره مننه مینهوالو. ګرمي ده، ډېر زیات تنګول به نه کوو، تاسو به هم نه بور کوو، خپل ځان به هم نه تنګوو. بیا به خبرې کوو، بیا به ملاقاتونه کوو، بیا به کلامونه وایو او تر هغې دمه